د مالیې وزارت د تقاعد خزینې لوی ریاست د آرشیف د برېښنایي کولو چارې روانې دي. د مالیې وزارت اړوند د تقاعد خزینې لوی ریاست آرشیف چې له کلونو را په دې خوا د متقاعدینو اسناد پکې ساتل کېدل، له تخنیکي اړخه د اسنادو د ساتلو لپاره یو منظم آرشیف نه و. اسناد پکې په غیر منظم ډول ساتل شوي و، برېښنایي اسانتیا یې نه درلوده او د یو متقاعد د اسنادو پیدا کولو به ډېرې ورځې وخت نیوه. د همدغو ستونزو د حل په موخه مالیې وزارت اړینه وبلله چې د تقاعد خزینې لوی ریاست پخوانی آرشیف چې په کلاسیک ډول و باید په منظم، عصري او برېښنایي ډول جوړ کړي څو د متقاعدینو اسناد په منظم ډول وساتل شي او د اسنادو له خرابېدو او حریق څخه هم مخنیوی وشي. د دغه آرشیف د برېښنایي کولو لړۍ د 1499 لمریز کال د چنګاښ میاشت کې پیل شوې او موخې یې د یو عصري او سټنډرډ فزیکي آرشیف جوړول، د متقاعدینو اسنادو ته په اسانه ډول لاسرسی او د بیروکراسۍ او وخت د ضایع کېدلو مخنیوی دی. د تقاعد خزینې لوی ریاست د پخواني آرشیف په مخزن کې له 1432 لمریز کال را په دې خوا د شاوخوا 200 زره ملکي او نظامي متقاعدینو او د متقاعدینو د ورثو اسناد ساتل کېدل چې اوس مهال یې د 90 زره متقاعدینو اسناد په نوي آرشیف کې ځای پر ځای، سکن او د متقاعد له پروفایل سره وصل شوي دي او د 1400 لمریز کال تر پای پورې به د ټولو متقاعدینو د اسنادو د آرشیف کولو لړۍ په نوې بڼه بشپړه شي. د تقاعد خزینې لوی ریاست د آرشیف د برېښنایي کولو په اړه د دغه ریاست د پراختیا او سیستمونو د مدیریت رئیس داسې وایي: اهداف عمده پروسه دسترسی آسان و بموقع به اسناد متقاعدین، جلوگیری از بوروکراسی و ضیاع وقت متقاعدین و ایجاد یک ساختار فیزیکی عصری آرشیف می باشد. و تا حال الحمدلله ما توانستیم اسناد 96,000 تن متقاعدین اسکن کنیم و به سیستم د پروفایلشون وصل کنیم. در حال حاضر آن عده متقاعدین که اسنادشان اسکن شده کاراشان بسیار به سرعت در ریاست عمومی خزینه تقاعد پیش میره، چون وان نیاز ندارن که به آرشیف قبلی مراجعه کنن چون اسنادشان در سیستم اسکن گردیده است. د یادونې وړ ده چې د آرشیف برېښنایي کول په یاد ریاست کې د کار د سرعت سبب ګرځېدلي او د هغو متقاعدینو چې اسناد سکن شوي دي د اسنادو ته یې مراحل کول یې 15 ورځو کې خلاصیږي، په داسې حال کې چې پخوا به یې له 10 تر 10 ورځو وخت نیوه.